السلام علیکم ویورز، مونږ تاسو ته پښتنو چینل کې ویلکم کوو او نن به مونږ تاسو ته په دې چینل کې شیفرډ پای جوړولو طریقه ښایو. شیفرډ پای د الوګانو او د غوښې دوه لیرز جوړیږي او اخري کې دې باندې بیا لږ چیز ټاپینګ وکړي او بیا یې بیک کړي. نو راځئ چې مونږ تاسو ته د دې جوړولو طریقه وښایو. اول موږ دې لپاره قیمه او سبزي د دې مکسچر جوړو. دا موږ 500 ګرامه قیمه راواخیستله او لږ 2 چمچې تیل چې پکې دی هغه به دې واچول، ټیبل سپون یادوم. نو بیا به دا په دې کې ښه مکس کړئ. قیمه کوم چې موږ فورا استعمالوو نو دې وجې نه دا لږه اپریټیو کراس کړې خو ماده خو بیا هم لږ او نور غواړي چې دې سره موږ جدا کړو د دې یو پیس. اوس تاسو ته ښکاري چې کومې کې کومې اوبه وچشولې. اوس به دې کې موږ دا چاپ کړې اوږه چې کومه ده دا اوبه کې واچوو. مالګه اوبه کې واچوو او تور مرچ کې ټکولې، سور مرچکي پاوډر، روزمیری او وچکړې اوریګنو کوم چې پیزا کې استعمالیږي. لږ شان به دې کې واچوو، لږ شان به بیا موږ اخري کوچني ته استعمال کړو. او دا سور مرچکي پاوډر چې کوم یاد کړو دا اوبه کې واچوو. لږ شان نور هم تاسو وچولی شئ، ستاسو خوښه ده چې څومره مرچکي تاسو دخلی. اوس به موږ دې کې دا وچکړې تایم واچوو او بے لیف دا تیز پتا چې ورته وایي دا به واچوو پکې. اوس دې له به موږ یو ښه مکس ورکړو. لږ ساعت دپاره به د دې سر پټ کړو. ګرانو کتونکو 2-3 منټه پس دا موږ اوس وګورو. قیمه کې به اوس موږ لږ شان سپینه زیره واچوو او دا پیاز چې کوم موږ کټ کړی دی دا به په دې کې واچوو. پیاز تاسو ته به زیات لږ ښکاري خو دې ډش کې پیاز مزه کوي. تاسو پکې شین پیازو پاڼې هم اچولی شئ. دې داسې سټر کړئ او دا تاسو ته ښکاري دا موږ سیلري سټکس کټ کړي دي او دا یو ګزره ده وړه وړه یې کټ کړې. د سبزیانو سایز یو شان کې دی، یو برابر، نو بیا دا ښکلې ښکاري. تاسو پکې شنه مټرو دانې هم اچولی شئ خو موږ پکې دانې هم نه اچوو. دې کې موږ اوبه نه دي ایډ کړی، یو نیم چمچ کوکینګ اویل او باقي د قیمې خپل تیل یا د سبزیانو چې کوم اوبه ریلیز کېږي هغه تاسو ته ښکاري. اوس به دا موږ کور کړو یو ساعت دپاره او ګورو به دلته کې به اوسېږو. تاسو ته ښکاري دلته موږ تقریبا 6 واړه او میډیم سایز الوګان راخیستي دي. دا موږ اوبو کې وجوشول. اوس به دې نه موږ دا بره چې کوم سکین دی دا به دې خوا کړو. ګرانو کتونکو اوس به موږ دې کې ټومیټو کیچپ واچوو. تاسو خپل مرضۍ سره کم یا زیات اچولی شئ خو 2-3 چمچې خو دې خامخا وي. لږ یې مکس کړئ. نو تاسو ته ښکاري زموږ ډش ته یو ښکلی شانتې کلر میلاو شولو او سبزیانې هم تقریبا پخې دي. اوس به دې کې موږ 3 چمچې میدا چې کومه وي هغه پکې واچوو او دا لږ ښه مکس کړئ دا ټول چیزونه میدې سره. تاسو ته ښکاري دي کې یو باینډینګ غوندې شروع شول. اول دا ټول چیزونه جدا جدا او اوس دا راغونډ شول. اوس به موږ دې کې تقریبا یو نیم کپ اوبه واچوو او ښه به یې مکس کړو. اوس که سیلري یا ګازرې نه وي پخې نو دغه اوبو کې به دا لږ پخې هم شي او دغه وړو او اوبو سره به یو ښه مکسچر جوړ شي. لکه دې کې د باینډینګ پاور راشي. که ستاسو پارسلې خوښې وي
هم پکې لږ شان اچولی شئ، دنیا داسې شی. ګرانو کتونکو تاسو ته ښکاري چې کیما او سبزۍ چې کوم میکسچر و هغه تیار شو. اوس به موږ دې نه دا بی لیف چې کوم تاسو ته موږ ښالی و دا به دې وباسو، ځکه چې دې خو زموږ ډش له فلیور ورکړی دی. اوس د دې څه کار نشته. اوس یو بیکینګ ډش راوالی ما سره دغه سیرم میکس والا ډش دی او دا اوون پروف دی. دې کې به زه د دې یو تهه واچوم. په دې کې داسې یو برابر خور کې چې زیات نری هم دا تهه مه جوړوئ، لږه برابره پکار ده. خیر دی که تاسو سره کله کله کیما شارټ وي نو دې نری هم جوړولی شئ، ځکه چې ماشومانو خو الوګان خوښ وي. ګرانو کتونکو لږ ساعت اول ما تاسو ته پخ کړي الوګان خال، نو د هغې سکین مونږ لرې کړو او اوس به مونږ دا میشر سره میش کړو. دا الوګان ښه به یې میش کړو. مشین کې مه کوئ ځکه چې بیا به ډېر زیات میش شي او موږ ته دومره زیات نه دی پکار. لاس سره مینول میشر سره اوکې. اوس به دې کې زه میده واچوم، یو چمچ میده وه. دا د بټر یو پیس ما کټ کړلو دا به دې کې واچوم او میشر سره به دا هم دې کې مکس کړو. دا مونږ خپل شپړ پای دپاره سیکنډ لیئر جوړو. بره به چې کوم مونږ ته تیغ ښکارېږي نه دا الوګانو والا هغه مونږ جوړو. ګرانو کتونکو اوس په دې کې مونږ لږ شان پی واچو. فل کریم پی راوالی چې کومې وي تاسو هغه استعمال کړئ. خیر اوس ډېر لږ شان میش یې کړئ، مکس یې کړئ. دا اوس به دې کې زه لږ شان مالګه هم واچوم، ځکه چې دې کې مونږ مالګه نه ده اچولې. بټر کې لږ شان مالګه وه خو بټر دومره زیات نه و. نو الوګانو کې تاسو ته پته ده چې مالګه لږه ښه لګي. دغه شان هر څه ښه مکس کړئ. ګرانو کتونکو اوس دا چې کوم مونږ میش پوټیټو جوړ کړی دی دا په دې باندې بره نه داسې واچوو. یو ځای کې مه اچوئ، مختلف ځایونو کې واچوئ. مونږ خو ورکوټه ډش استعمالوو، تاسو به لوی ډش استعمالوئ نو هغې کې مختلف ځایونو کې لږ لږ میش پوټیټو واچوئ. دا اوس ښه ایونلی برابر کړئ په دې کې او ټیپ یې کړئ، یعنې بره نه یې لږ پرس کړئ. ګرانو کتونکو په دې باندې ما ټول دغه الو والا چې کوم مکسچر هم واچولو او بیا مې ټیپ کړلو. او اوس ګورئ دا مونږ فوک سره په دې باندې داسې ډیزاین تاسو ته جوړولو طریقه ښایو. دا به دې له نور هم ښکلی لوک ورکوي. تاسو هم دا ټرای کړئ، یقینا ستاسو د ټول فیملي به ډېر زیات خوښ شي او خاص طور سره ماشومانو به ډېر خوښ شي. چې کله تاسو دا جوړوئ ما ته پوره یقین دی چې تاسو به دا ډېر زیات انجوای کړئ او ذایقې لحاظ سره او تاسو به ډېر کانفیډنټ فیل کوئ چې کله دا تاسو جوړ کړئ. او که ستاسو فیملي کله نه وي خوړلی نو هیله به تاسو سرپرایز ورکړي. ګرانو کتونکو تاسو ته ښکاري زموږ شیفرډ پای چې کومه ده تقریبا تیاره ده، خو لا دې باندې موږ څه سیزنینګ او ګارنیشنګ هم کول غواړو چې دا نور هم ښکلې اټریکټیو او مزېداره جوړه شي. نو دا موږ چډر چیز راخیستی دی تاسو ته ښکاري. دا به موږ په دې باندې لږ شان د ګریټر په مدد سره داسې ګریټ کړو. تاسو ته پته ده چیز فلیور ډېر مزېدار وي او دا لکه چې کله تاسو بیک کړئ نو یو ښکلی کلر هم زموږ ډش له ورکوي. نو دا به بیا د هر چا خوښ شي او هیلدي شی دی. چیز ډېر زیات ماشومانو ګروث لپاره ډېر زیات ښه دی. که تاسو سره چیز نه وي نو خیر دی، هېڅ خبره نه دی، چیز پکې مه اچوئ. دا نور څیزونه پکې واچوئ، بغیر چیز نه هم جوړېږي. او اوس به موږ په دې باندې دا وچ کړي اوریګنو به واچو، کوم چې د پیزا سیزنینګ وي پیزا کې موږ استعمالوو. دا به په دې باندې داسې لږ شان سپرینکل کړو. دا به دې له ښکلي کلر او ذایقه ورکړي. او اوس دا پیپریکا پاوډر دی، یعنې سور مرچکي پاوډر، دا په دې باندې داسې واچوئ. دا هم ډېر ښکلي کلر ورکوي. اوس به موږ په دې باندې لږ شانتې وچې کړې پارسلې واچوو. که تاسو سره دا وي واچوئ، که نه وي نو
خیر دی ضروري نه دي دا پارسل تاسو په کور کې په خپله هم اچولی شئ دا زموږ کور کې خپل هوم میډ راوړي پارسل نو ګرانو کتونکو زموږ اوون ګرم دی اوله نه اوس به موږ پکې خپل دا شیفرډ پای بیک کولو دپاره کیږدو تقریبا 20 منټه او منځ کې به موږ چیک کوو هم ګرانو کتونکو زموږ شیفرډ پای تیاره ده تقریبا دا 18 منټه دی په اوون کې تیر کړل نو اوس موږ تاسو ته ښایو چې د دې څومره ښکلی کلر راغلی دی او پرې دا بیک شو چیز په ملټ شولو او بیا هم پکې د پیسز ښکاري نو راځئ چې دې نه یو سلایس وکړو ویورز موږ ستاسو وړاندې د خپل شیفرډ پای نه یو سلایس جوړ کړو ډېر زیات مزیدار دی ما ټیسټ کړلو او زه هیله ساتم چې تاسو به هم زموږ شیفرډ پای ریسیپي خامخا ټرای کوئ او موږ ته به فیډبیک راکوئ که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو دې له یو لایک ورکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ نوره مزیدارې ویډیوز کتلو دپاره موږ سره اوسئ تاسو خوشحاله او آباد اوسئ د الله په امان